انسان د خشي ارمان کوي الله تعالی ورته خشي نصیب کوي او دته په خشي سوچ باندې الله تعالی اجر ورکوي. که یو ځکه ښه کار کېږي نو ته ارمان کوه چې کاش دا ښه کار ما هم کړی وي. بني اسرائیلو کې یو واقعه راځي، یو ځل قحط راغی، د یو کس په هغې کې را روانو و یو ځکه ګوري چې یو غاټ ډېری د شګې دی د خاورې پروت دی. هغه سوچ کې دا راغله چې کاش دا ډېری و زما وي او دا د غلې او دانې وي او په دې خلکو مې تقسیم کړی وي، څومره خیر کار برنه شي. الله تعالی د وخت پیغمبر ته وحی وکړه چې په ده په عملنامې کې دومره اجر ولیکه او د پلان کې دومره صدقه ورکړه. حالانکې هغه صدقه نه ورکړي بلکې یو ارمان یې کړی و. د نیکۍ په ارمان باندې الله تعالی بنده ته نیکي لیکي. حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي نیت د مؤمن دا بهتر دی د عمل د مؤمن نه، ځکه نیت کې ریا نه راځي، عمل کې اکثر اوقاتو کې ریا راځي.